د امریکا ځانګړي استازي د امر بالمعروف نوي قانون ښیي چې طالبان تر لومړۍ دورې هم افراطي شوي. سلام، وخت مو بخیر. پام مو کوئ د نن ورځې تازه خبر ته. د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي د طالب مشر له لوري د امر بالمعروف توشیح شوی قانون ښیي چې طالبان د خپلې لومړۍ دورې په پرتله هم سخته تګلاره پر مخ بوځي او دغه ډلې د مثبت پر ځای منفي تغییر کړی دی. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي د طالب مشر دغه دریځ نړیوالې ټولنې ته روښانه کوي چې له طالبانو سره تر هغو خپلې اړیکې عادي نه کړي چې تر څو دوی د بشري حقونو په برخه کې خپل چلند کې ښه والی راوستی نه وي. ملګرو ملتونو هم پر دغه قانون چې د ښځو غږ پکې عورت سړي په یو قبضه ګیره پرېښودلو او ماشومان د چهارمغز ګټلو لوبې هګۍ جنګولو لډو یا چکې منع شوي خندونکي بللی دی. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په الله سپارم.